الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. طالبانو اسود سره روایت دی چې عبد الله بن زبیر زما څخه پوښتنه وکړه چې عائشة به تا ته پټې خبرې کولې نو په کعبه کې تا ته پټه خبره هغه څنګه وکړه؟ څه درته ویل؟ قلت ما قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم حديث عهد نوای قال ابن زبیر وای بكفر لنقصت القعبة ما بكعبه ما تکړې وای په جالت ما بګرځولې وای لادیته بابین بابن هغه بابن یو دروازه يدخل الناس چې دا خلک داخلي د دې سه او بابن بل دروازه يخرجون منه فقال پیلو کو د دغه ابن زبیر. وس اوله خبره دغه وکی تعمیر د کعبه څنګه راغلی دی پر ستر راغلی دی. تر ټولو مخکې اوله مکه مکرمه هغه ملک جوړه کړی و، تر دغه وروسته آدم علی السلام جوړه کړ، بیا راځي چې عیسی علی السلام جوړه کړ، بیا راځي چې ادریس علی السلام جوړه کړ. دا څلور واره وروسته ونړېدل په طوفان کې د نوح علی السلام، بیا اول د واره تر طوفان د نوح علی السلام وروسته چې جوړه کړ ابراهیم علی السلام جوړه کړ. ابراهیم علی السلام چې کعبه جوړه کړل د کعبه غوړو ته نسی د کعبه سر وسه لګزونه کوي دا ګرد وړتواله ته چې فرض کې 10 غازو څو غازو 10 دروازې دوی درلودل، هغه یو دروازه پر یو طرف یو دروازه پر بل، هغه د چې دا خاصه ورته داخل چې لاندې څوک کې د بل خواته وځي د مشرق او د مغرب دروازه. ورسته تر دې ورسته بیا عمالقه و جوړ کړل، هغه جرهم جوړ کړل، بیا عمالقه و جوړ کړل، بیا تر دغه ورسته قریش د نبی صلی الله علیه وسلم نبی سوی نو هغه جوړ کړل. په دغه وخت کې د دې روپۍ ډېرې د ناروا روپۍ وي، د سود روپۍ وي، او یا د داسې وي چې دوی به منځیانې راوستلې هغه بیا په زوره باندې باره جنا په کول پر دې به روپۍ اخیستلې یا دغه روپۍ وي. نو بیا دې قراره ولاړ کړه سوله ولمر د خدای کعبه د په مردار روپۍ جوړو په ارام راسي پاکې روپۍ سره ټولې کو کعبه په جوړ کو پاکې روپۍ چې سره ټولې کړي چې ول کعبه جوړو قراره ولاړ روپۍ چې براور کړي 10 غزه کعبه نه په جوړې شي ته پس کا هغه 40 غزه په جوړې شي دا 8 غزه نه په جوړې شي برای ول چې راسي دغه وکړو دا کعبه دغه کو دا 40 غزه په جوړ کو دا 8 غزه دي جنجلای بل وخت روپۍ پیدا کو هغه دیوال په پورته کو بیا په ګټ کو. نو دا کعبه رسول الله مبارکم په دې کومه کې وه تاجر اسود رسول الله خپل فلاس پر دغه ځای کې شو چې شول وس نو هغه طرفونه چې رکن یمانی و حجر اسود ورته وای هغه پر اساس د ابراهیم دی، دا بل طرف پر اساس د ابراهیم نه دی، دا بل طرف حاتم شریف نه دی، د حاتم شریف په کعبه کې دا جنجالات دي. اوس پام وکړئ دا خدا رقم سوه تر دغه وروسته چې زده کوئ تر دغه وروسته قرار ولاړ کسو د رسول الله دا خبره خو په یاد نبی علیه السلام بارک دا کعبه خو یادای جوړه کړ چې پته د مکې رااله نبی علیه السلام عائشې ته ویل ولکستا قوم حدیث عهد په ایمان نه وای، یعنی لږ وخت کې چې ایمان راوړي مخکې کافران و ما به دا کعبه نه لولې و بیرته به پر طرز د ابراهیم جوړه کړې وای ځکه دوی را ولاړ شو دغه دروازې مې اول کړل ول بارکه دوی دروازې کو څه خلک باندې ډیر وځي ونه وځي یو ورکو او یو یم لوړ کړل چې پر جنو سره ورخېږي که پر مځکه بیا ډیر خلک زور کوي په زور وداخلي شي. نو نبی علیه السلام هغه رقم جوړه کړ، لیکن د صحابه په ایمان دا کار نه کوو. دغه خبره خود رسول الله مشهور عبد الله بن زبیر په دې خبر شو په هغه وخت کې د حجاج بن یوسف په مقابل کې عبد الله بن زبیر د خلکو بیعت واخیست د مکې مکرمه هغه د پلاس کې مدینه منوره او څه د شام علاقه په دغه وخت کې د رسول الله خبره په یاد اوس خلک د صلات په ایمان دي په وخت کې خو د خدای رسول ویله ولدی بدپالی کوي د استوای رسول الله زموږ پر ضد باندې دا کعبه نړۍ زموږ د نکاګانو یو هغه یو نشانی د لاس یو کارنامه ده، دا کارنامه زموږ د نکاګانو نه پرشتي د څه بد ګمانونه کوي. اوس خو بد ګمانونه ولاړه اوس خو د رسول الله مبارک نو غوږ ته نسی قرار یو نه لول پر تر د ابراهیم علیه السلام یې جوړ کړ. حجاج بن یوسف چې دی شهید کړي پر دې حمله وکړه شهید کړي بیرته دا کعبه
راواخیستل پر طرز یې بېرته د چا جوړ کړه د قریشو وروسته هغه د عباسي قبیلې مشر چې غټ باچا راغی هارون رشید چې ډېره د علماو په قول کول په دا وخت کې د مدینې منورې مفتی اعظم او امام هغه امام مالک صاحب دم کاس وکړي چې دا کعبه بیرته پر طرز ابراهیم علیه السلام جوړه کړي هغه ورته ویله ولته دا کار وکړه ته داسې یو چم وکړه د دا دین څخه باره خلک لعب جوړي د ساتیري شانجین جوړي نو دا هر خپل پر طبیعت جوړي خپل پر طرز جوړي دا کار ته مه کوه دا یې چې پرېږده پر دغه رقم چې د خدای رسول پر حکمت پرېښي تیم پرېږده نو هغه بیا پرېښوي بیا نو پر دغه داره تر اوسه پر هغه رقم پاته ده دا خو ګرد فتح الباری په جلد اول 215 صفحه کې عمدة القاری په دریم جلد 208 کې دا خو دې را نقل کړي دا طریقه خو دلته طالبانو د خبرو سره استنباطات دغه مقصود دی د کعبه جوړول پر طرز د ابراهیم علیه السلام و د حاتم شریف جلاد یې د حاتم شریف مسله ډیر واوري مکه مکرمه ته لمنځ کول په قران هغه په آیات ثابت دی حاتم شریف چې د کعبه سره دی دا حادث دی په خبري واحد نو کچیر سره په مکه مکرمه کې مخ یوازې حاتم ته و مخ یو کعبه ته نو نسې کېږي لمنځ د کاغه مخ و قبله ته په آیات دی او مخ حاتم شریف چې د کعبه سره دا په خبري واحد دی نو ځکه ته به ډیر کوشش کوي کوم حاتم ته مخ کاوه کعبه به مخ دی کنه و بیا ډیر خطرناک وزنو خبري دادي دا خبرو سره استنباطات دا راوختل یو عالم د دې کار نه کوي ګوره شان دوه رقم دي یو د فرض د واجب خبره ده د مکروه تعلیمي او د حرام خبره د حلال او د حرام خبره دا په هیڅ وخت د اوقات کې بیا علم نه پرشتي دا په هیڅ وخت د اوقات کې به سړی نه پرشتي بس دا حلال دي که څوک په فتنه کې لويږي کنه لويږي دا حرام دي که څوک په فتنه کې لويږي کنه لويږي دا واجب دی و طریقه ورته سنجیه په طریقه خو به خود منګر نور به پرشتي نه دا واجب دی بس پرشتي به نه دا فرض دی بس پرشتي به نه که څوک بد استفاده جن کوي که څوک بل هو په سمه طریقه دی وای او یو مستحبات ترک د مستحب روا دي د فار د دې چې خلک په فتنه کې لوي حتی دا چې کار شان سره نه وای سره په فتنه کې لوي حتی که مستحب نه دا کارونه شیخ الاسلام وای یو عالم پر منبر ولاړو هغه دا خبره کوله چې د مکه مدینه منورې چې د خدای د رسول بدن سره وصل دي د تر مکه مکرمه افضل دي ته خو یې کینې رښتیا خبره کړې په دې خو هیڅ خبره نه لیکن خدا خلق ته شبیل وجه دا څه پیدا لري رښتیا کوي مثلا یو خبره درته کوم بعض اوقات د خبرې وکي چې هغه یقین د فضایل اعمال کې د شانوي شیخ الاسلام وای چې هغه یقین د هغه سره نه پخلاصي دا سره کمی څو یو بخیو چې سره خلاصي جن او یا که حدیث کې راغلی وي دا شانه دغه دا پر طرز ابراهیم علیه السلام مستحب او مستحب قبله رسول د خدای دغه د پاره پرېښو چې په فتنه کې واقع نه چا کې واقع نه چې دا خلک په فتنه کې دا معنی که سره به خلک کوپر ته واوړي که سره به خلک گمراهي وکړي ګوري فرض واجب سره نه پرېږدي خو مستحب څوک یې سړی به پرېږدي دا الفاظ مثال خلاصو که منوس یروي استعما که یو څوک په ګناه ته کېږي مستحب ورته پاتې شي که یو څوک په ګناه ته کېږي هم سړی مستحب ورته پاتې شي اما بحکار سره ورته پرېږدي په فتنه کې ولې اچي نور خرابه مولانا مشفیع صاحب چې مفتی اعظم د دیوبند مدرسه درته کړې بیا درته کوم چې را روان دی موږ یو وخت بازار ته سودا سو شام مرانیول نور علما را سره دي د غرمې د ډوډۍ وخت یو ځای ورلو چې پوټل کې ډوډۍ وکړو په هغه هوټل کې تنظیم د مځکې نو هغه ګرد چپرکټان میزونه نو زما دغه انډوالان راته ول چې دا ډوډۍ پرمځکه خورو ځکه پرمځکه سنت کار ما ورته چې خو دې تنظیم نه دی کړی په بعض ځای کې خدای تنظیم یې نه دی کړی نو ولې دلته خورو بار دا خلک ته ورته ویل ولیا دا خلک چې دی دا خلک بد را باندې وای دلته به خو ما ورته پروا نه کوي دا مستحب سره پرې دی بار وای دا ملایان دا رقم نه چمونه کوي دا وشو نور په ګناه کې ویش دا مستحب ته په بد نظر وګوري نور په ګناه کې ویش ول دې راته ولیا ول بار ما کې څورته وکړل ول ما ورته عارج چې هغه شاګرد آمش په سترګونو کړو نو عارج په پښه ګډو هغه چې را روانو بازار ته یو تر لاس سره نیولې و خلکو خندل عامه شول دا ولې خاندي عارج ورته دا په ماوته پر خاندي وای استاد یې وروندي او شاګرد یې په شاګرد دی دا ورته ویله ورشه په ماوته پر خاندي بل ورځ به ماوته سره ملګری کېږي هغه ورته ویل او شاګرد نو کوي تیزي و نو اجر و یاسمون لا باس پر دې پاک نه سمورته خدای اجرت راکړي دوی په ګناکار کې خو دوی ګناه کوي دوی په مشپري خاندي د څورته ویله ونؤجر
ويسلم خير من ان نؤجر ويأثم ګوره نؤجر ويسلم خير من ان نؤجر ويأثم ول چې موږ ته خدای مزدوري راکړي دغه بیا پام وکړي دا یو ډېره غټه خبر ده ډېره او دا بل توري هم داسې دی نسلم ویسلمون دغه توري داسې دی نسلم ویسلمون خیر من ان نؤجر ویأثمون ول چې موږ هم د سالم د ګناه څخه پات شو دوی هم سالم د ګناه څخه پات شي دا تر هغه بې دي چې موږ ته خدای ثواب راکړي دوی په ګناه کې پات شي نو د خلک ولې په ګناه کې اچو ته ګورې خلک په ګناه کې ولې اچو ګورې په دغه ځایو باندې مستحب مستحب کار هغه سړی دغه دپاره چې خلک په فتنې کې لوي حتی بله خبره دا ده پر ترک د مستحب باندې هغه انکار سره و د استاد شاګرد ته روا دی د پیر هغه و مرید ته روا دی او په عامو خلکو په عامو ځایو کې روان نه دی جایز هم نه دی نو ته چې دا چې کارونه ګورې دغه خبره چې دا منه سړی دا زده کړي دا طریقې مراتب د انکار سره زده کوي دغه نو کې مشکل پکې دی خدای پاک دې دغه مزه چې د یو شیخ و د یو چا سره ملګري غواړي چې موږ ته دا مراتب د انکار پر را معلومې شي چې پر یو چا دغه انکار ونه کړو چې هغه تر هغه اندازې بالا بودي والله سبحانه